سلامونه او نیږي هیلې. زه مسافر له افغان ټک بوهن له ستاسو په چوپړ کې حاضر یم. راځئ نن په دې خبرې وکړو چې څنګه کولی شو چې خپل د فیسبوک اکاونټ له ډیسیبل څخه وژغورو. د فیسبوک اکاونټ ډیسیبل کیږي د دې ډېرې زیاتې وجوهات دي. یو څو وجوهات زه تاسو سره شریکوم. هغه ملګري کوم چې زموږ چینل ته نوي راغلي دي هغو څخه گزارش دی چې زموږ چینل دی سبسکرایب کړي او پس لاندې کومنټ کړي. نو راځئ خپل موضوع شروع کوو. اول هغه خلک کوم چې فیک نوم یعنی داسې نوم استعمالوي کوم چې ناممکن وي یا په نوم کې علامې استعمالوي نو د هغې خلکو اکاونټ بندیږي یعنی ډیسیبل کیږي او یا خپل نوم نه د بل چا نوم کاپي کوي. او هغه کسان کوم چې پرله پسې ډیر زیات پوسټونه کوي یعنی په یو منټ کې داسې 5 پوسټونه 10 پوسټونه بار بار چې کله پوسټونه کوي نو په دې وجه باندې هم د هغې اکاونټ امکان لري چې بند شي. دریم هغه کسان کوم چې ډیر زیات فرینډ ریکویسټ لیکي خلکو ته په یو ورځ کې 15 ریکویسټ لیکي دغسې کسان هم د هغې اکاونټ ډیسیبل کیږي. څلورم هغه کسان کوم چې داسې عکسونه اپلوډ کوي په فیسبوک ته کوم چې ډیر زیات خطرناک وي او وحشت کې وي نو د هغې اکاونټ هم فیسبوک ډیسیبل کوي. هغه کسان کوم چې یو میسج کاپی کی او ډیری خلکو ته بار استوي یعنی خپل ملګرو ته هغه یو میسج کاپی کوي پیسټ کوي کاپی کوي پیسټ کوي داسې کسان هم اکاونټ ډیسیبل کیږي. او هغه کسان کوم چې ډیر زیات پوک کوي اکاونټونه پوک کوي په ورځ کې ډیر زیات اکاونټونه پوک کوي د هغې اکاونټ هم ډیلیټ کیږي. او داسې کسان چې په یو ورځ کې ډیر زیات پیجونه لایک کوي هغه هر رقم ته پیج شي ښه که خوشي نو د دې اکاونټ امکان لري چې دا هم ډیسیبل شي. داسې کسان چې غیر قانوني ورکړه کوي یعنی پیسې اخلي یا ورکوي آنلاین څیزونو کې او هغه غیر قانوني وي او چې هغه دا کار په مسنجر په واسطه باندې کوي نو د هغې اکاونټ هم بندیږي. او داسې کسان کوم چې یو نه زیات اکاونټ لري یعنی په یو نامه باندې ډیر زیات اکاونټونه لري د هغې اکاونټ هم بندیږي. او داسې د خلکو ایډی ګانی یا اکاونټونه کوم چې خلکو لپاره نقصان دی وي یعنی خلکو ته ضرر رسوي نو د هغې ایډی ګانی هم بندیږي. داسې خلک کوم چې دا خپل تاریخ پیدایش دا غلط ورکي صحیح استعمال نه کړي نو د هم اکاونټ ډیسیبل کیږي. داسې کسان هغه چیزونه چې کوم غیر قانوني دي هغه پوسټ کوي یو ځینې کاپي کوي یو ویب پاڼې نه او په فیسبوک کې پوسټ کوي نو فیسبوک ته اجازه نه ورکوي چې هغه غیر قانوني چیزونه په فیسبوک باندې پوسټ کړي. او په پای کې هغه کسان کوم چې ډیرو کسان لخوا ریپورټ شي مثال 10 کسان 40 کسان 50 کسان لخوا ریپورټ شي نو د هغې اکاونټ هم ډیسیبل شي. هیله کوم چې دا وړه شان د ویډیو په ستاسو خوښه شوې وي دا ویډیو خپل نورو ملګرو سره هم شریک کړئ